سلام علیکم ګرانو لیدونکو. نن ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه کولی شو د امریکا ډي وي پروګرام لپاره ثبت نام په خپل موبایل کې وکړو. نو که غواړئ دغه طریقه باندې پوه شئ څنګه ورته ثبت نام کیږي، په کومه طریقې سره کوم شرایط لري، کوم محدودیتونه دي، عکس باید په کومه اندازه کې. نو که غواړئ په دې ټوله طریقه باندې پوه شئ، دغه ویډیو در سره تر پایه پورې وګورئ. اول به تاسو راشئ کروم براوزر ته یا ګوګل ته. په هغه کې به تاسو ورته ولیکئ dvprogram.state.gov. دغسې به ولیکئ. تاسو ته به دغه ویب سایټ راخلاص شي. لینک به تاسو ته د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړمه. کله چې دغه ویب سایټ راخلاص کړ، بیا به تاسو لاندې راشئ. دغه د بیګین انټري اپشن تاسو ته ښکاري، په ده باندې به کلیک وکړئ. په دې د کلیک کولو څخه بعد تاسو ته بیا یوه داسې صفحه راځي. په دې کې تاسو ته دغه توري چې کوم درکوي دا به تاسو دلته لاندې همدغسې کټ مټ ورته لیکئ REX او W9. دغه به تاسو همدغسې ورته ولیکئ او بیا به تاسو راشئ دلته دغه سبمیټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې سبمیټ کلیک کړ، بیا یوه بله صفحه درته راځي. هغه کې به تاسو دغه خپل فورم چې دی ډک کړئ، خو د تذکرې یا د پاسپورټ مطابق چې هغه ډیر دقیق وي. اول به تاسو راشئ دلته، په دې کې به تاسو خپل لاست نیم ورکړئ، یعنې تخلص به تاسو په دې ځای کې ولیکئ. او بیا به تاسو راشئ دغلته فرست نیم، په دې ځای کې به خپل لومړنی نوم ولیکئ، یعنې دغلته به تاسو خپل تخلص لیکئ او دلته به تاسو خپل فرست نیم لیکئ. صحیح ده. او بیا به لاندې پسې راشئ. دلته میډل نوم که لرئ دغه به ورته ولیکئ، که نه یې لرئ نو بیا به راشئ، په دې باندې به کلیک وکئ نو میډل نیم. صحیح ده. په دې باندې به کلیک وکئ او بیا به تاسو دلته راشئ. که نارینه وی په دغه میل باندې به کلیک وکئ، او که ښځینه وی نو په دغه فیمیل باندې به تاسو کلیک وکئ. بیا به تاسو راشئ لاندې دغه برت ډیټ، په دې کې تاسو ته راځي اول دغه مانت دی، دغه ځای کې به خپله میاشته ورته ولیکئ، په دې کې به خپله ورځ ورته ولیکئ او دلته به هغه خپل د زیږیدنې کال ورته ولیکئ. او لاندې به بیا پسې راشئ، دلته تاسو ته ښکاري برت سیټي، په دغه ځای کې به د هغه ښار نوم ولیکئ چې تاسو پکې زیږیدلي وئ، یا کوم ښارګوټی وي نو هغه تاسو کولی شئ ورته ولیکئ. او دلته تاسو ته بل اپشن راځي کنټري ویر آر یو برن، یعنې هغه هیواد چې تاسو پکې زیږیدلي وئ نو هغه به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. نو چې د افغانستان وي او که کوم هیواد وي نو هغه به ورته انتخاب کړئ. او بیا به راشئ دلته چې تاسو ته کوم اپشن درکوي نو دغه به تاسو په خپل حال باندې پرېږدئ او لاندې به تاسو راشئ چوز نیو فوټو. تاسو به نوی عکس ورکوئ او تاسو سره به عکس باید په 600 ایکس کې برابر وي. دغه عکس به تاسو دلته په دې ځای کې لږې لارې نه ورته رااخیستلی شئ. د 600 ایکس یا 1200 په ایکس کې تاسو کولی شئ چې دغسې سایز ورته ورکړئ. دې نه بعد به بیا راشئ اول ادرس به ورته ورکړئ، مثلا خوست متون دغسې اول ادرس کولی شئ چې په دې ځای کې ورکړئ. او دلته بیا تاسو دوهم ادرس هم لیکلی شئ، مثلا بیا د خپل کلي نوم هم ورسره ایډ کړئ. او دغه اپشن چې بیا تاسو ته ښکاري سیټي، خپل ښار نوم به ولیکئ، یا که تاسو کوم ښارګوټي د هغه نوم به ولیکئ. دلته به بیا تاسو راشئ خپل د ولایت نوم به ولیکئ او بیا به راشئ دلته به تاسو خپل پوسټل کوډ ولیکئ، ستاسو د ولایت چې کوم پوسټل کوډ وي. او بیا به راشئ سلیکټ کنټري، خپل هیواد به انتخاب کړئ او بیا به راشئ دغه ځای کې به هم خپل هیواد انتخاب کړئ. دلته به خپل د موبایل نمبر ورکړئ او لاندې به بیا پسې راشئ، دلته به ایمیل ورکړئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس ورکړئ، دغسې ایمیل ادرس او موبایل نمبر ورکړئ چې تاسو سره په موبایل کې فعال وي. که کوم اپډیټس راځي هغه تاسو ته بیا معلومات درکوي. او دلته چې کله خپل ایمیل ورکړ په دې ځای کې بیا به راشئ، دغه به د کنفرمیشن لپاره همدلته بیا ورته ولیکئ. صحیح ده. تاسو به بیا لاندې راشئ، دلته پرایمري سکول دی، های سکول نو ډیګري دی، های سکول ډیګري دی. که تاسو له 12م صنف نه فارغ وئ نو های سکول ډیګري باندې به ورته کلیک وکئ او دا به تاسو ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دغه کار وکړ بیا به لاندې راشئ، که واده م کړی نو مریډ باندې به کلیک وکئ، او که واده م نه وي کړی نو دغه آن مریډ باندې به تاسو کلیک ورته وکئ. او که تاسو واده کړی او بچیان م وي نو دلته به خپل تعداد د ماشومانو ورته ولیکئ
مثلا که تاسو 3 یا 4 وي یا که نه وي تاسو واده نه وي کړی نو بیا به تاسو په دې ځای کې ورته 0 لیکئ. نو کله چې دومره کار وکړ بیا به تاسو راشئ دغه کنټینیو په دې باندې به کلیک وکړئ او ستاسو ثبت نام به بالکل وشي. که بیا هم کومه غلطي پکې راشي تاسو ته خپله غلطي ښایي چې په دې ځای کې تاسو غلطي وکړله کولی شئ بیرته بیا همغه غلطي اصلاح کړئ او ثبت نام ورته وکړئ. شرایط یې داسې دي چې تاسو حد اقل باید له 12م صنف نه فارغه وئ. که له 12م صنف نه فارغ نه وئ نو بیا کولی شئ خپل دغسې سرټیفیکیټ چې تاسو سره در سره یې 2 کلنه کاري تجربه تاسو باید ولرئ. خو دا بیا هله کیږي چې تاسو په دې قرعه کشۍ کې کامیابه شئ. بعد له هغې بیا کولی شئ چې تاسو خپل اسناد ورته وښیئ. نو بیا ټول لګښت چې دی دا د USA په غاړه دی او د ټول لګښت دوی درته کوي، ټول مصارف دوی په غاړه اخلي. کولی شئ چې بیا ګرین کارت ترلاسه کړئ او یونایټډ سټیټ ته په وړیا ډول سفر وکړئ. نو دغه پروګرام دی بالکل 100% حقیقي دی او هر کال امریکا متحده ایالات 55,000 کسان د مهاجرت همدغه قانون له مخې دوی خپل هیواد ته بیایي او دوی ته ګرین کارډز ورکوي. نو دا داسې پروسه ده او ډیره دقیقه. تاسو دغه باید ډکه کړئ دغه فورم چې کوم تاسو ته راځي ځکه دا بیا چینجز پکې نه راځي. او بله مهمه خبره دا ده چې تاسو هیڅکله کوشش مه کوئ چې دوباره ورته اپلای وکړئ. یو ځل تاسو اپلای ورته وکړ دوهم ځل به هیڅکله کوشش مه کوئ چې تاسو ثبت نام ورته وکړئ، ځکه کله چې تاسو دوهم ځل ورته ثبت نام کوئ ستاسو ټول اپلیکیشن او ستاسو ټوله ډیټا دغه فورم چې ورته ډک کړی دی دغه ټوله ریجکټ کیږي او له منځه ځي او ستاسو د قرعه کشۍ چانس د کامیابېدو 0 کیږي. نو همدغه ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.